السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب سره پلان شوی یم په د هیله ستاسو سره جوړ خوشحال باش. تاسو ته مې نن ډېره خوندوره ویډیو راوړېدو. نن ویډیو چې کومه ملګري نن ویډیو د خبره کې تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو تصویرانې سره د شیر بټن ختم شوي وي تاسو تصویران څه کې نشئ شیر کولی دغه ستاسو دغه شیر بټن څنګه بیرته راولی یا که غواړئ ملګري چې ستاسو تصویرانې سره د شیر بټن وي څنګه دغه د شیر بټن ستاسو ورنه ختموئ دغه طریقه ستاسو ته مکمل په دغه ویډیو کې در وښیم. ویډیو اخره پورې وګورئ. داسې ښایسته ویډیوګانې لپاره که زما یوټیوب چینل ته ستاسو په اول ځل راغلي وئ مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دغه د ګنټۍ نشان چې روزي په دنده کلیک کړئ پوسټ په بیل هم د کلیک کړئ چې زما هر نوی ویډیو اپلوډ کوم چې ستاسو ته په وخت در ورسي. ملګري که ستاسو چیرې دا ویډیو خوښ شوله لایک ضروري ورکړئ. صحیح ده ملګري، نه راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. درغلسته د ملګري دلته ملګري ستاسو ته زه خپله فیسبوک آیډي در ښکاره کوم چې زما د فیسبوک په آیډي کې ملګري د تصویرانې سره د شیر بټن ډیسیبل شوي دو که شته زما خپله تصویرانې سره د شیر بټن ډیسیبل کړی دو ملګري که ستاسې نه شیر بټن ډیسیبل شوي ملګري دغه شیر بټن څنګه بیرته ریزپا کوئ هغه شیر بټن که ختمول غواړئ ستاسو دغه شیر بټن څنګه ختموئ. صحیح ده ملګري، دغه طریقه ستاسو ته در وښایه خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې ستاسو ملګري په دا ویډیو مې سره خلاص شي. دلته ما دغه ملګري آیډي را خلاصه کړې وه دلته د خپله فیسبوک اکاونټ په دا کې سرچ کوه چې زما د فیسبوک اکاونټ دا شیر بټن راوړي که نه راوړي. دلته ما خپله فیسبوک اکاونټ نوم ور ولیکل، دلته ما خپل فیسبوک اکاونټ راوړل، دلته ما کلیک په وکړل ما ته خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص شي. چې کله دلته ملګري ما ته خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص شي ګورئ دغه زما خپل فیسبوک اکاونټ دی. دلته ملګري ستاسو ورته کتلی شئ چې دغه تصویرانې سره د شیر بټن موجوده ده صحیح کړله خو دلته لاندې ستاسو ته زه ځینې تصویران در ښکاره کوم چې هغه تصویرانې مو د شیر بټن ډیسیبل کړي دي. صحیح ده ملګري، دلته ملګري ستاسو ورته کتلی شئ چې په خپله چې دغه تصویرانې ما د شیر بټن ډیسیبل کړي دي. تاسو ملګري که غواړئ چې د شیر بټن ورنه ډیسیبل کړئ دغه طریقه ستاسو ته در وښایي. ملګري که تاسو غواړئ چې د شیر آپشن ډیسیبل کړی دي دغه بیرته څنګه ریزپا کړم دغه طریقه ستاسو ته دغه ویډیو کې ملګري مکمل در وښایي چې ستاسو ملګري په دغه ویډیو باندې مکمل دماغ خلاص شي. صحیح ده ملګري، داسې ښایسته ویډیوګانې لپاره ملګري زما یوټیوب چینل لازمي د سره سبسکرایب کړئ ځکه ملګري چې زما په یوټیوب چینل کې ډېرې زیاته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. تاسو هغه ویډیوګانې کتلی شئ ملګري، تاسو هغه ویډیوګانې نه ډېر زیات څه زده کوئ. صحیح ده ملګري، ډېرې مهمې ویډیوګانې په یوټیوب چینل کې پراتې دي. صحیح ده ملګري، ستاسو لږ انتظار کوئ. دلته ملګري زه خپل فیسبوک اکاونټ را خلاصوم. صحیح ده ملګري، دلته ما دغه بل ملګري اکاونټ دی دغه زه لګ آوټ کوم. صحیح ده، زه دلته خپل فیسبوک اکاونټ را خلاصوم. چې کله دلته ملګري زه خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص کړم دلته ملګري ستاسو ته دغه طریقه مکمل په دغه ویډیو کې در وښایي خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دلته راشئ، دلته ستاسو ته چې د کیم درې لاین ښکاري دلته راشئ په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو دلته په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ ستاسو دلته دغه سیټینګ را خلاص شي. دلته ملګري ستاسې لږ لاندې راځئ ملګري، چې کله تاسو لاندې راغللی دلته ستاسو ته یو بل آپشن در ښکاره کوو سیټینګ ان پریویسي هم د کلیک کوئ. بیا راشئ په سیټینګ د کلیک کوئ. چې کله تاسو په سیټینګ د کلیک وکړه ستاسو ته بیا دلته یو آپشن بل را خلاصېږي. دلته ستاسو ته ملګري بیا دلته دغه رقم ته آپشن راشي. ستاسو بیا دلته لږ لاندې راشئ، دلته یو آپشن دی پریویسي سیټینګ، په دغه پریویسي سیټینګ د ستاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دغه پریویسي سیټینګ د کلیک وکړه ستاسو ته بیا دلته یو بل آپشن را خلاص شي. کله تاسو ملګري دلته دغه آپشن را خلاص شي صحیح ده ملګري، دلته ستاسو ملګري لږ لاندې راځئ. دلته ملګري دغه لاندې شپږم آپشن چې کوم ستاسو ښکاري دلته دغه آپشن ملګري ګورئ پوسټ په دغه آپشن د ستاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ ملګري ستاسو ته بیا دلته نوره طریقه در وښایم. دلته ما په دغه آپشن د کلیک کړل ګورئ دلته ملګري ستاسو ته د اپوز سیر خط ښکاري. ستاسو بیا دلته راشئ په دغه سره خاتم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه سره خاتم د کلیک وکړل ستاسو ته بیا دلته دغه رقم ته راشي. ګورئ دلته ملګري لیکلی دي کینسل. که ستاسې کامنټ سره شیر بټن ډیسیبل شوي ستاسو ملګري راشئ په دغه هم د کلیک وکړئ ستاسو د تصویر سره د شیر بټن موجوده شي. که غواړئ چې د شیر بټن ورنه ختم کړئ د اپوز سیر خط چې کوم ستاسو ته ښکاري په دغه
سره ختم د کلیک وکړئ چې تاسې د تصویر نه او د شیر بټن ډیسیبل شي ختم وشي. صحیح ده ملګري دلته زه غواړم چې دغه تصویرانې نه د شیر بټن ډیسیبل کړه ختم شي. صحیح ده ملګري ګورئ ملګري دغه نه مو ختم کړله. دا ډېره خوندوره طریقه وه ملګري دغه ویډیو ستاسې د نورو ملګري سره شیر کړئ. صحیح ده ملګري دا وه زما نن ویډیو چې ستاسو ملګري نن دغه خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې مې در وښوله. ستاسو نه بلې ویډیو پر اجازه غواړم د الله په امان.